سلامونه او ښې چارې ګرانو محترمو لیدونکو د دویچ میټ ابراهیم یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې روغ و جوړ خوشحاله یاست. او د یادونې وړ د هغو کسانو چې د جرمني ژبې د زده کړې نور درسونه نه وي لیدلي، نو کولی شي چې زموږ چینل ته مراجعه وکوئ. هلته ډېر درسونه د ګرامر، جملو جوړولو، ذخیروي لغاتونه، آنلاین درسونه، امتحانونه، لیکچرونه او ډېر هغه معلومات چې د تاسو سره د جرمني ژبې په زده کړه کې مرسته وکوي موجود دي. نو کولی شئ چې چینل ته لاړ شئ، هلته ټول درسونه ووینئ. د نن ورځې په درس کې به ټولې هغه جملې زده کړو چې تاسو کولی شئ په روزمره چارو کې وکاروئ او خپل د ژوند هغه کارونه مخکې ویسئ. په لومړۍ جمله کې دلته لرو ich verstehe nicht، یعنی زه نه پوهیږم. په دویمه جمله کې لرو ich bin sehr müde، یعنی زه ډېر ستړی یا ستومانه یم. زه ډېر ستړی یم یا زه ډېر ستومانه یم. بیا دلته لرو ich brauche Hilfe، معنا زه مرستې ته اړتیا لرم. په همدې بله جمله کې لرو wohin gehst du، wohin gehst du، یعنی ته چیرته ځې، ته چیرته ځې. په همدې طرف کې ورسره معنا لیکل شوې ده. په بله جمله کې لرو ich bin mir nicht sicher، یعنی زه نه یم مطمئن. sicher مطمئن کېدلو ته ویل کېږي. په بله جمله کې لرو lass uns anfangen، راځئ شروع یې کړو یا شروع وکړو. همدارنګه په همدې جمله کې لرو ich rufe dich später an، معنا زه وروسته درته زنګ کوم یا ټلیفون درته کوم یا دې رابولم، نو همدا جمله کارول کېږي. بیا بله جمله ده bis morgen، معنا تر سبا پورې، یعنی وبوینو یا ملاقات به وکوو. bis morgen. همدارنګه بیا لرو ich bin fast fertig، همدا جمله معنا زه تقریبا آماده یم. په بله جمله کې لرو mach dir keine Sorgen، mach dir keine Sorgen، اندېښنه مه کوه. د همدې جملې معنا ده، یعنی اندېښنه مه کوه. mach dir keine Sorgen. همدارنګه په همدې جمله کې لرو kann ich dir helfen، kann ich dir helfen سوالیه، نو آیا زه کولی شم د تا سره مرسته وکړم. په بله جمله کې لرو ich habe keine Zeit، یعنی زه وخت نه لرم. ich habe keine Zeit، زه وخت نه لرم. په همدې جمله کې لرو was willst du، ته څه غواړې. په همدې بله جمله کې لرو das ist eine gute Idee، das ist eine gute Idee، هغه یو ښه نظر ده، یو ښه فکر ده. همدا یې ورسره معنا ده. او آخري جمله لرو wie war dein Tag سوالیه. نو د دې څه معنا ده تاسو په کمنټ برخه کې ولیکئ. نو همدا اخرنۍ جمله څه معنا لري دا ستاسو کورنۍ دنده ده، ځواب یې په کمنټ برخه کې ولیکئ. او همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل په واتساپ ګروپ کې هم ګډون وکوئ. هلته د تاسو لپاره مختلف کتابونه، نوټونه، درسونه او نور معلومات اپلوډیږي. کولی شئ چې هلته ډېر څه معلومات ترلاسه کړئ. نو لینکونه په د همدې چینل په ډسکریپشن یا تشریح برخه کې هم لیکل شوي دي. کولی شئ چې په هغو درسونو کې راسره ګډون وکړئ. نو تر بیا درس پورې ښې چارې، ښه وختونه، د الله په امان.